لیکن زه دا وایم چې د حاکم څه ګیله مه کوئ. حاکمان په وټو نه راځي، حاکمان الله راولي او الله یې زما او ستا د عمل پر بنیاد باندې راولي چې ما او تاسو کړي دي. چې کوم وخت کې معاشره د علماو په اقتدار کې ولا د علماو په گرفت کې وه، حضرت عمر ابن عبدالعزیز دا د خپل وخت امیر المؤمنین فی الحدیث دی چې کله په بغداد کې حکومت ورغلی، پر کم تخت باندې چې راغلی، هغه تخت مسلسل 13 کاله په وینو رنګېدلی و. عبدالملک ور باندې تیر سو، سلیمان ور باندې تیر سو، فلان ور باندې تیر سو، فلان ور باندې تیر سو، چې ورونو یو بل سره وژنول او دا تخت یې په وینو سره لړلی. لیکن 3 کاله او 2 کاله او 3 میاشتې څو ورځې هغې حکومت ور باندې وکړی او د خپل وخت امیر المؤمنین فی الحدیثو چې د دغه غوندې محدث د ده په عصر کې بیا نه و. الله څنګه حکومت ورکوي؟ په 3 بر اعظمه باندې د ده حکومت، په دې 3 بر اعظمه کې د زکات مستحق څوک پاته نه سو. یو سړي به سهار غوټه په شا واخیستله او بیا به پر ټوله علاقه باندې چې زکات به درې ځایه ورسو، ماښام چې به برته رالی نامراده به رالی، دومره څوک به پیدا نه کوي چې په چا زکات قبول کړي. په د ده په ټوله دوره سلطنت کې یو لیوه دومره جرأت نه وکړي چې پر پسه باندې حمله وکړي. زبالان کې پر یو ناور باندې لیوانو او پسونه سره وبېدل. ولې نه سو کولی؟ ځکه د مسلمانانو حاکم ډېر عادل و. یو ورځ پر ناوره باندې یو لیوه پر پسه حمله وکړه، شپانه په ژړا سو. خلک ورته ویل چې پیښه څه ده؟ دا خبرې خو خامخا راځي، دا ځنګل دی، رمه ده، لیوه ده او پسونه دي. د ورته ویل په دې نه ژاړم چې لیوه ولې پر پسه حمله وکړه، چې د کم چا په خاطر دا ورځې راغلې وې، زما عقیده دا ده چې هغه څوک الله راسه واخیستی. دغه ورځ د عمر ابن عبدالعزیز د وفات ورځ وه. د هغې خپله زندګي په عیش و عشرت کې نه وه لکه د زما او ستا د دې ظالمانو چې ده. یو زنانه ده، هغې کونډه زنانه ده، د خاوند د مرګه بعد یې بچی پیدا سو او پخه و بوډۍ زنانه د بره راله، بچی راخستی دی د امیرالمؤمنین کور ته چې زه به د دې وظیفه جاري کړم. دا چې راله په کور کې که وکتل، د ننه یو زنانه ناسته، د هغه در سر څرخی وریش، څرخی ګیلوي او د هغې سینسۍ جوړوي. او په دې کور کې چې شاوخوا وکتل، یو مزدور لګیا دی، هغې ټوله بدن په خټو لړلی دی او درنامه پورې لنګ تړلی دی او پر دې دیوال باندې خټې مږي. هغه زنانه په دروازه کې چې دې کور ته وکتل، بروی دا کور خو په خپله تباه دی، ما ته به څه ابادي راکړي. برابر ته روانه سو. چې کله در دروازه وځي، هغه ناستې زنانې غږ ورپسې وکوي، مورې ته راسه، څنګه رالې، څنګه ولاړې؟ ورته بچې دې دپاره رالم چې لږ ابادي به پیدا کړم. دا کور چې ما په کومه بربادي کې ولیدی، ما ته به څه ابادي راکړي؟ هغه زنانې وژړل. هغه زنانه څوک؟ فاطمه بنت عبدالملک. په ټوله انساني تاریخ کې په دنیوي لحاظ عزتمنه زنانو په 7 پوشته باندې ملکه تېره سو. هغې به راورته ویل مورې دې کور ستاسو غوندې په لکونو کورونه آباد کو، په خپله د دې حالت سره مخامخ دی. هغه ولاړه زنانه ورته وایي دا څومره بې حیا خادم دی، ته ده ته ګورې، دی تا ته ګوري، پرده خو ځینې وکړه، ته خو پرده ځینې وکړه. هغه زنانې د ډېرې ژړا سره وروسته مورې دا د مسلمانانو حاکم عمر ابن عبدالعزیز دی او دا د 3 بر اعظمه حکمران دی. لیکن مورې نن د ده د چوټۍ ورځ وله، د ده په کور کې نور بندوبست نه و، څه د مزدور وس یې نه درلودی. برول دغه د کور کار به زه په خپله باندې وکړم. دا زما خاوند عمر ابن عبدالعزیز. د ملک هغه حال دی چې په 3 بر اعظمه کې د زکات مستحق نسته، د حاکم په کور کې په خپله دغه حال دی. د اختر په سهار، د کشني اختر سهار دی، کور ته رالی، 12 بچانې لوڼې دي. هغه بچانې لوڼې د اختر مبارکي د پلار سره کوي. پلار پر لاس مچي، چې کله مچي پر دې مخ باندې، پر دې خوله باندې خپل پړونان ونسي، بس مخ واړوي، پلار ژر مچ کې به رزنګري سي. ده داسې عمل در اوسه د بچانو نه ولیدلی. برای خادمې ته ویلې، د کور زنانې ته ویل دې بچانو ته څو روپېښه ده چې زما سره کله مبارکي کوي، بس مخ راسه پټوي او ځان راسه لرې کوي. هغې ورته ویل امیرالمؤمنین نن د اختر سهار و، په کور کې نور څه نه و، په کور کې دې بچانو د وامه پیازه سره سړه ګوله وخوړله، د هغې د خولې څه د پیاز بوی راځي. هغې کوشش دا کوي چې زموږ د خولې د بوی څه زموږ پلار ته تکلیف ونه رسوي. ده باره بچان راوغوښتل. باره یو ساتکۍ د خپلې
کمزورۍ اوښکې ورته توکي لای بچانو زما په وس کې هر څه ستا لیکن تاسو زما سره وسیله وکئ زما سره رحم وکئ ستاسو پلار ډېر کمزوری ډېر ضعیفه دی ستاسو په خاطر باندې د جهنم حالات برداشتولی نشي زما په الله قسم تاسو په زرو کې پیچلی سم لیکن بچانو ما ته مخ ته جهنم ګوري او ستاسو په خاطر باندې جهنم نسم برداشتولی او ستاسو پر ما باندې رحم وکئ زندگی دغسې تېره کئ د خپل پلار سره احسان وکئ چې پلار ستاسو په خاطر جهنم ته نه ورسي چې ګله معاشره د علماو په لاس کې وله نو الله تعالی معاشرې ته داسې حاکمان ورکول د عمر ابن عبدالعزیز غوندې حاکمان راتلل